زه نن هم درته دا خبره کوم دې پلیټ فارم نه چې او بلکل زه د مولا خلاف یم، بلکل زه د هغه مولا خلاف یم چې په ړندو سترګو جومات کې ناست دی او هغه دعوې کوي او هغه په سوالونو باندې جنت غواړي. زه نن هم وایم چې جانماز چین جوړ کړی دی، زه نن هم وایم چې تسبیح چین جوړی، زه نن هم وایم چې تاسو نه دغه خلک ښه دی په خدمت کې، بلکل درنه ښه دی. هغه په علم باندې اسمان ته ورسېدل، هغه په علم مریخ ته لاړل، هغه په علم باندې سپوږمۍ ته لاړ دي، ته په جومات کې ناست دی، ته تر اوسه پورې ته په د خدای کور په چاندو جوړې. دا خبره زه غلطه کوم؟ تا خو نه ځان جوړ کړو مولا او نه د دین جوړ کړی، تا خو نه ځان جوړ کړو مولا او نه د دین جوړ کړی، تش په پټکي دې راته ځان نه له دین جوړ کړی. تاسو چې کوم کافر ته سوال کوئ چې ختم دي شي، تاسو چې کوم کافر ته سوال کوئ چې ختم دي شي، هغه جومات کې د اوبو دغه ماشین جوړ کړی وي، هغه سپوږمۍ ته لاړو ته جومات نه نشې وتی، هغه سپوږمۍ ته لاړو ته جومات نه نشې وتی. قرآن ته وایي او هغه د ژوند آیین جوړ کړی، تا نه وړه غوندې مچۍ ښه د کټک لګوي، ته بس الله الله کوه هغې ګپین جوړ کړی. زړه کې دې ناستې دي د جام په لاس بربنډې هوري او هسې تور داغ د ځان ته سله په جبین جوړ کړی. بس دغه فرق دی په ما کې او په تا کې مولا، تا جوړه کړي د هولیا او ما یقین جوړ کړی. او ستا خو تسبیح هم خپلې نه دي مولا، خوله بنده کا د خپو د لاندې جانماز خو دې هم چین جوړ کړی، جیاز او بجلي او ټلیفون او د جومات لاوډ سپیکر په دې کې کوم سیز پاکستان او فلسطین جوړ کړی. بس دا یوه توره دې کړې ده په ژوند کې مولا چې تا د یو مذهب انسان نه تور او سپین جوړ کړی او ما ته معلومې چې په زړه کې د خدای ویره ده، منظر ته مه جاړه، د ځان نه د نیازبین جوړ کړی. امام منظر صاحب ښه شخصیت لري، ښه انسان دی، خو هغه اکثر دا خبره کوي چې مولا په ړندو سترګو جومات کې ناست دی، مولا په سوال جنت غواړي، ده ته پکار دي چې الله رب العزت ولټوي. خو زه به قول عالم دا خبره کوم چې الله رب العزت شپه ورځ هر وخت د مؤمن مسلمان په زړه کې اوسیږي. ښه چې الله رب العزت د انسان په زړه کې اوسي نو بیا مولا ولې په دغتو غرونو کې پسې وګرځي؟ د سره عالمان مفتیان کینی پسې هغوی نه د تپوس وکړي. بل مولا دوره اوزګار نه دی، هغه 3 ټیمه د الله پاک قرآن ښیي ماشومانو ته، 5 ټیمه جمع ورکوي. ته که خپل شکل و صورت ته عینې کې لیدل غواړې نو بیا دا عینه واخله، ښه په غور ځان ته ځیر شه. ای بېننګه چې په تا کې داسې کوم سنت ژوندی دی، ای بېننګه چې په تا کې داسې کم سنت ژوندی دی. زه مانم چې عالمان د انبیاو وارثان دي، د هغوی په واسطې خو موږ ته دین را رسېدلی. دا د رب په موږ احسان دی چې د مور غېږ کې وده و کلمه راته نصیب شوه. دا د رب په موږ احسان دی چې د مور غېږ کې وده و کلمه راته نصیب شوه. راته یو غوږ کې اذان او بل کې شوی اقامت دی. ته چې کومه ورځ پیدا وي که مرجانه دې ژوندی وي د هغې نه تپوس وکړه. ته چې کومه ورځ پیدا وي که مرجانه دې ژوندی وي د هغې نه تپوس وکړه دا سړی چې و دا څوک و؟ دا پنډت و که ملا و که پنډت وي بیا خو خیر دی، او که نه چېرته عالم وي او درغلی وي ستا کور ته درته ښي غوږ کې اذان او بل کې کړی اقامت وي بیا خو ګوټو به کې ډوب شه، بیا خو ګوټو به کې مړ شه. دا خبره خو منې چې خلاصون نشته د مرګي نه، دا خبره خو منې چې خلاصون نشته د مرګي نه. خو که خیره سره مړ شي زه به ګورم چې بیا راشي یهودیان د سر تکیني، دا هندوان بیا غسل درکړي، عیسایان د په کفن کې، ریمنډیوس او بلګیټ د جنازه په اوږو واخلي ادیرې ته دې روان کړي. ریمنډیوس او بلګیټ د جنازه په اوږو واخلي ادیرې ته دې روان کړي. جنازه دې چې ادا کړي لا 7 ورځې دې کېدي. د هندو چې کم رواج دی یا کوم رسم د انګریز دی چې دا ټول در باندې وکړي. د هندو چې کم رواج دی یا کوم رسم د انګریز دی چې دا ټول در باندې وکړي، په ګرجو او په مندرو په چرچونو دې راته وکړي. بیا چې قبر کې دې ښخ کړي دا پدري چې درته سر ته او پنډت دې خپو کې کیني، بس ګړم ګړوم در باندې وکړي ستا کور ته درنه لاړ شي. بس ګړم ګړوم در باندې وکړي ستا کور ته درنه لاړ شي. بس ته نور به مخکې نه ځو، بس ته نور به قلم کېدو، څه واښه نه خوري ډوډۍ خوري. که شعور لري هوښیار وي نو په دې باندې به پوه شي، که شعور لري هوښیار وي نو په دې باندې به پوه شي چې په دې کې عزت نشته، نه په دې کې عزت نشته، نه په دې کې شهرت نشته. قرآن ویلي دي غمخوره وتعز من تشاء وتذل من تشاء.